لږ د سوشل میډیا د استعمال کم کوي. نن کافران چې موږ ته خپلې لوڼو خپلې خویندې ګډوي یا بعضې مسلمانان ځان ته وایي دا یې خو دا کسب دی، دا یې دا کسب دی، هغوی پې پیسې ځان نه ګټي، خو سودا نه څه شي کوي. هغوی سودا زما او ستا د ایمان او د غیرت کوي، زما او ستا ایمان او زما او ستا غیرت خرڅوي او ځان نه پې پیسې ګټي، خپله لور یې بربنډه کړي په سوشل میډیا باندې، په نور دغه باندې طریقو باندې. ای زمونږ خیرخوا نه دي، ګورې قسم په الله ګورې دا زمونږ دشمنان دي، دا زمونږ خیرخوا چرته هم نه دي. او لږ عقل نه کار اخیستل پکار دی زما وروڼو، لږ عقل نه کار اخیستل پکار دي. زه دې نوجوان ورور ته وایم تاسو سوشل میډیا ګورئ، فیسبوک ګورئ، یوټیوب ګورئ، تا پې فلم راواړه او پردۍ زنانه تا ته مخې ته ګډېږي، څه تا ته میلاو شول؟ دا زنانه تاله ځان درکوي؟ نه زما وروڼو، دا زنانه تاله ځان نه درکوي، دا په بل ځای کې ده، هغې ته رسۍ ډېره ګرانه ده ستا. لیکن دا زنانه په دغه بربنډ ګړېدلو باندې، په دغه غلط حرکاتو باندې ستا ایمان سودا وکړي، ستا غیرت واخلي، نو بیا سبب جوړ شي د دې خبرې چې ستا خو هغې ته رسایي نه کېږي. ته په خپل علاقه کې، په خپل ګاونډ کې، په خپل کلي کې د یو عزتمند خاندان د هغې لور ته لاس ورارتی، د هغې سره تعلقات قایم کې، د هغې عزت تار تار کې، خپل خاندان دې مشرماو، بل خاندان دې مشرماو. دقې زنانه په تا باندې دا کار وکړو، نور څه نه کوي په تا باندې، تا باندې خپله خور بې عزته کوي، خپل اسلامي خور په تا باندې بې عزته کوي، خپل اسلامي رور، خپل اسلامي یو ګاونډي هغه په تا باندې بې عزته کوي، ستا په لاس باندې د هغه عزت تار تار کوي. دقه د هغې مقصد دی، والله چې بل مقصد د هغې نه دی. زما وروڼو لږ به د هوش نه کار اخلو، نوجوانانو ته وایم بیا درته وایم لږ د هوش نه کار والی، لږ د خپل الله سره تعلق قایم کوي. څو پورې به موږ دا په دې ځوانۍ کې یو، څو پورې به دا خواهشات موږ پوره کوو؟ 10 منټه پاو ساعت خپل خواهشات د دې لپاره موږ ټول دغه سوداګانې وکړو. الله خو نه ير ير دی، والله عالم. زمونږ د نوجوانانو په ذهن کې بسئ تپوس تاسو نه دا کوم، دا الله ستاسو الله نه دی، دغه رب ستاسو رب نه دی. که دا د الله د ربوبیت ته انکار کوئ خو بېله خبره ده، او که د الله د ربوبیت ته انکار نه کوئ، د الله د مالکیت ته انکار نه کوئ، نو ستاسو هم دقه الله ویلي چې ولا تقربوا الزنا، زنا ته مه نږدې کېږئ، زنا ته مه نږدې کېږئ، زنا ته مه نږدې کېږئ. لیکن افسوس صدا افسوس دی چې زما الله بار بار قرآن کې وایي، شپه او ورځ دا آیتونه تلاوت کېږي ولا تقربوا الزنا، ای مسلمانانو زنا ته مه نږدې کېږئ. لیکن نن زما نوجوان نسل دې ته تیار نه دی چې هغه د خپل الله دا حکم ومني چې ولا تقربوا الزنا، زنا ته مه نږدې کېږئ، انه کان فاحشة وساء سبیلا. دا خو بېحیي ده او غلطه لار ده، الله ورته غلطه ویلې ده. درخواست مې دغه دی بیا مخیري ټول ځوانان، ټول نوجوانان نن عزم دا وکئ، پردۍ خور ته پردۍ لور ته به ټلیفون نه کوم، پردۍ خور او پردۍ لور ته به زه غلط میسج نه کوم، سرې به د میسج ورته به نه کوم. زه خپله خور لرم، زه خپله لور لرم، زمام خور شته، زمام لور شته، بل چا لور هغې ته غلط میسج کول، هغې سره رابطه ساتل، هغې سره تعلقات ساتل، دا داسې وګڼه لکه زما د خور سره چې چا رابطه ساتلي وې، زما د لور سره چا رابطه ساتلي وې. خپله ته ما احساس وکړه چې په خپل خور باندې، په خپل لور باندې ته څومره خفه کېږي، څومره تاله غیرت درځي په دې باندې، څومره په دې باندې ته غوسه کېږي. نو ولې دا بل مسلمان، دا مسلمان نه دی، دغه د خور مسلمانه نه ده، دغه د لور مسلمانه نه ده. لږ د هوش نه به کار اخلو. الله رب العالمین سوال لا دی چې یا الله زمونږ نوجوان نسل دا دینداره جوړ کا، یا الله زمونږ د نوجوان نسل دغې په زړونو کې یا الله خپله مینه کېږدوه، د دې فساق او د فجارو د دې مینه د هغې د زړونو نه وباسه. یا الله تی پاک دامن جوړ کا، د نوجوان په لاس کې قرآن خوند کوي، قسم په الله د نوجوان نسل په لاس کې قرآن خوند کوي، دا خوند نه کوي چې دی په هر ځای کې ناست دي، اول ته فلم راړولی یا یې پردو زنانو سره رابطې دي، دې کې دا د هغې سره خوند نه کوي.